حبیب رضی اللہ عنہ دے عشق انتہا تا گورا زما دا حبیب رضی اللہ عنہ پنجرہ کی پروت زما حبیب رضی اللہ عنہ تا یو کسر آگے او اغوی زما ارمان دے دا حبیب ورطوی سا ارمان دے وی کاش چستا دے پنجرے دے اس پنی چابی زما سروے ما ستا دے زنا غخرا شکولا او دا مخبل تمنا او ارزوا چستا دا غخرا وشکم او پدی بے ستا دا ولان دی چکون ولگم زما حبیب رضی اللہ عنہ ورطوی وی دا گرانا خبر ندا دا گرانا خبر ندا ما زگر راشا دی ما تا روٹای راکی چه کلا روٹای راکی پنجرہ ما تا کلاوی زبتا تا لاز بار را او باسم چه کم زستا غوخا پکاری وی باسا اخا چه تپوس کوئی دا ولی غوخا دا بدن نکٹ کول دا آسان کار خونه دے تما دا جستا غوخا زب بید دا لاز در کم او زمان وی دا سے چل دے چه دا سل زان در تنیسم دے دا پارا چه پورز دا قیمت باندے کہ رب العالمین دا ولان دے پیش کی گم نویم بچی یا اللہ ما پر اوس پنکی پنجرہ کی دم انسان دا زڑ خیل ساتلے زان میں دردولے خدا غزڑ ملے دے دردولے ما ور تخپل لاس ور وڑان دیکو چی دا خپل غصہ ور باندے سڑکا کہ پچکولی رانا لرکے او کہ پچاڑے رانا لرکے زبے اللہ لوڑان دیکم چی دے انسان زڑ دردول لا تنے دی خون را کول پنجری تولار انسان میں یو آواز کئی ورطوی یا حبیبا زما دی پر بلا یزال قسم ہوئی ما خو ایمان ندے راوڑے ایمان میں نہ راوڑلوں زکستا دلا سا زما پلار قتل شوئے دے خجستا اخلاق میں اولی دل نزویم چی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اے حبیب مدینی منوری تزما ہجرت کو مان راتوائے بزرد اس ارمان دے کہ جناب رسول اللہ ندی پیغام و رسوما زما دے نبی دے شاگردان و اخلاق دادی کردار دادے زما دے نبی صحابہ و کردار دادے نند مسلمان زرد منگا گورو دگا حال دے دا خلر منگ دا چاہ زرد نہ گورو زما دا پیغمبر طالبہ زما دا پیغمبر عاشقہ زما دا پیغمبر سپئی زما دا نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابی کم کردار ادا کو وی سے التزم پیغام راکا وی پیغام اڑے وی آو وی خدا سے چل دے چھے پیغام میں یوسا زما دا نبی صلی اللہ علیہ وسلم حبیب رضی اللہ عنہ وردوی ران ازدیش لگ اران ازدیشو جب ایراؤ اسلا مدہ تلے لگ راکا اران ازدیش کا بدی اخپلا جب ایراسی وہ سٹلو بے وردوی زمان جنابی رسول اللہ دو آیا چیا رسول اللہ پنجرہ کی تاک نہیں ماں خیر نے پنجرہ کی دی مرشم وہ یا رسول اللہ دیر میں یہ دے گی استاد طالبہ زمان دا معشوقی سر ملوشی حبیب رضی اللہ عنہ ورطوی اس ارمان میں نشتا نبو لگائی مانا پتن دائیوں کم لگم راضی خیر رب حبیب رضی اللہ عنہ مبارک ورتوی دی تو خوزی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم توی آو جان در سوک بوزی
وی بیا مازیګر سره اعظم تاسو سره خبرې کوم مازیګر پورې د راس پټ ساتم کور ته لاړو مازیګر را وخت راغی خبیب رضی الله عنه مبارک وی ما قتل ورته مازیګر بالکل را ورسېدل کیا ورسېدو ما ته وی چې ستا د خلاصېدو ټیم کوم ټیم دی چې تا ته طعام درکوي مده چې دغه زما ټیم خو د خلاصېدو مازیګر نه وخت ټیم کې راځي او بیا دغه را پسې کولو کښې نو بیا ما ته لږ څه راکړي وایي زه بلته ناست یم دا حال زم لږ ګورم بیا به نبي علیه الصلاة وسلام ته حال بیانوم ورته وایي نه که تا زما د درد حال ورته بیان کو نو زه به درنه قیمت کې خفه یم ورته وایه چې بالکل حبیب خوشحاله دی حبیب ډېر سکون کې دی خو صرف او صرف دا ارزو تمنای ده چې یو ځل مې ستا ملاقات شوی وي نور ګوره چې بعد تکلیف خبره ورته ونه کړي زما محبوب به ناقراره شي تکلیف به شي ورته حبیب رضی الله تعالی عنہ مبارک میں هغه ورته وایي چې زما معشوقې له به تکلیف نه ورکړي زما معشوقه به نه خفه کړي دا صحابي ملګری حبیب رضی الله عنه مبارک سره ملاقات شو مازیګر ټیم چې راغی ندی ورته داسې یو سیز برابر کړو او ډېر بدرنګ طعامو ډېر حقیر بیکاره طعامو هغه ورته داسې وړاندې کو دا طعام دې وخوره 11 دن ستا په دغه کې پاتې دي د هغې نه بعد به تا مونږه سلی ته خېجو ته به اعدام کېږي تا ته 11 دن پاتې دي په زړه دې څه ارمان دی وایه حبیب رضی الله عنه مبارک ورته وخاندل وایي زیتی م را سره وکړو وایي سلم زیتی در سره وکړو وایي تاسې خو ما ته چې مخکې کومه وعده را کړې وه نو خو 2 ورځې هغې کې پاتې دي تاسې زما دا سزا 11 دن ته ولې ملتوي کړه دا موږده ولې کړه حبیب رضی الله عنه دا کس وایي ولې وایي ته په دې خوشحالېږي چې 10 ورځې مخکې مړ شي وایي وایي زه خوشحاله یم مرګ ته خو نه یم خوشحاله دا خو مرګ نه دی دا خو زه خپل رب سره زما ملاوېدل دي دا خو د معشوقې سره ملاوېدل دي مرګ به ستا غونده کې انسان دپاره ما دپاره خوشحالي ده چې خپل معشوقې ته ځان ورسوم دا چې د تجاري دا څوک دی دا درته چې مخامخ ولاړ دی دا خو زمونږ هغه کس دی چې د دې پلارم په ستاسې د لاسه هغه مړ شوی دی هغه ورته په ولاړه باندې اواز کوي پام کوئ زما نوم مالی زه په داسې معشوقې باندې عاشق شومه چې په هغې معشوقه باندې زما هزارها پلاران زما هزارها میندې زما هزارها دوستان زما د وجود په شانتې هزارها وجودونه د هغې شخصیت نه قربان شه ما ایمان راوړی دی قرار کې نه ما پورې کار ملرئ حبیب رضی الله تعالی عنہ می پنجره کې پروت دی هغې د هغې ځانه نعره لګوي لا اله الا الله محمد رسول الله عزیزانو دا عاشق روانېږي سبا دی د خپلې مور سره د مکې مکرمې نه هجرت کوي مخې ته ورته ظالمان کېناستل ورته وي مور دې ګوزما دا زمونږ د قوم قبیلې ده او ته د بل ځای نه راغلی انسان ستا پلار د بل ځای نه زمونږ کلي کې واده کړی دی ته لاړ شه پلار دې مړ شو هلته خو مور پورې دې کار نشته مور دې پرېږده وی مور ته تاویدو را تاویدلو اے گرانی موری پریدم دینا خودی طرف تستا مینه دا او دی خواد جنابی محمد رسول اللہ مینه دا اے موری ترا تو آیا تا واخلم او که جناب رسول اللہ واخلم مور ورت په مرمری شندو باندې اولیدلو اے بچوڑیا زه هغه مور ځان جوړول غواړم چې په ورځ د قیامت باندې په نالیدلو سترګو باندې د جناب رسول الله عاشقه را پاسېږم مور ورته وایي بچیه زر زر کلمه راته وایه د دوی په حراست کې ده د دوی په اتکړو کې ده او
زړه خو د چا سره دی؟ زړه د جناب رسول الله صلی الله دلته ایمان راوړو، اسلام راوړو، صحابي لاړو، د مور د حال نه خبر نه دی چې زما مور به په څه حالات وي. مدینه طیبه له ځان ورسولو، امام الانبیاء علیه السلام مبارک میں هغه ته وایي اے د خدای بندا تا ته ډېر لوی مقام حاصل دی، ستانه وړاندې جبرائیل علیه السلام تعالی مبارکي راوړه، تعالی سلام راوړو، دا کوم عمل نکړي و اے د الله حبیبا یو طرف ته مور مینوا بل طرف ته ستا مینوا، یا رسول الله د مور مینه می مغلوب کړه، ستا مینه می غالب کړه، دل تراغلم نبی علیه السلام مبارک ورته دعا وکړه او به ورته ویل چې تعالی خو چا سره امانت نه درکړي. دا صحابي وای زما پتلو کې ډېر ورځې ولګېدلې، قسم او خړلو چې زما د خدای په ذات قسم وي ما دا لاس په د باندې قصدن او بنا چولې او زما د لاس نه هغه د لاړو لوندواله نه ختمېدلو، وای زما په لاس باندې هغه د لاړو مبارکه او اثر د لعاب پروتو، وای ما نبی علیہ السلام ته جلاس کولو کو زما د حبیب رضی الله عنه هغه لاړو مبارکه او سپینی مزیدار او بجوړ شوي، ما ته وای دا د حبیب رضی الله عنه د زړه هغه مینوا، یقینا چې دا ما سره مینوا. او به ورته ویل وای دا او به اوسکا وای ما هغه لاړو نه ما ته الله پلاس کې او بجوړ کړو، ما خله ته یوللې، ما ته وای د حبیب د بدن د لعاب ستا بدن سره ولګېدل، پتا د جهنم اور حرام دی. عزیزانو زما د نبی صلی الله علیه وسلم صحابه هجرت کړي، میندې پرې خوده، قبیله پرې خوده، قومونه پرې خودل، ملکونه پرې خودل او جناب رسول الله واغستو. د اغوی نن مقام داده چې موت نن نوم اخلو د اغوی د نوم سره سوو رضی الله عنه. ما یو خبره کړې وه چې الله رب العالمین دوی له د خپل رضایت پیغام را لېږلی، هر صحابي هغه الله بخله دی، الله مقام ورکړي، الله شان ورکړي. ان شاء الله صحابه مبارک با منګو تاسو کلم بے ادب الفاظ نه استعمالو. دا محرم الحرام راغې میډیا دور دی، ځوانانو له درخواست کوم چې په میډیا باندې د روافض تقریرونه ما اوري. زه مسافر ته وایم یا مسافرو زما دا پیغام ووري په ټي وي موبایل نور ذرایع باندې د روافض بیانات موري، ستاسو ذهنونه خالی دي، خدا نه خستا داسې خبره به د ذهن تراشي تانه به ایمان لاړ شي. ګوره د روافض بیانات بالکل موري، د اهل سنت والجماعت د علماء بیانات اوري، تقاریر اوري. د محرم الحرام په دې میاشت کې چې د سیدنا امیر المؤمنین امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ مبارک بارکے روافض شیعگان سمر بکواسات وئی دا در تزنشم بیانولے نڑنبئی خبر دا وری چې دی بیان نیټ باندې راځي لره کویا تیرا وې د مننا او د دې بیانات موري زړه کې بد تشکوک او شبهات واچي. ان شاء الله د کربلا په میدان کې موږ چې کوم واقعه بیانو هغه د وی جمعې واقعه بنوي خامخا پاغي باندې بټیم لګي. او بل خبر دا کوم چې د کربلا په میدان کې د حسنینو د بچو وینې تویدل هغوی قربانی ورکول دا یو ځان ته عزت دی چې الله رب العالمین هغوی ته ورکړی. موږ او تاسو به ان شاء الله د ټولو صحابو قدر او عزت احترام برقرار ساتو. ان شاء الله د فرقواریت نه بزان ساتو. دا هغوی خپل مذهب دی، دا هغوی خپل کلچر دی، دا هغوی خپل روایات دي. خدای دې کې چې ځان په چاړه وای او که ځان په تور وای زما او ستا ورپورې څه کار دی، په بلا دې ولګي. ته خپل عقیده برابر کا، خپل کردار دې سم کا. تاسو مورځي د هغوی جلوسونو ته د هغوی ماتمونو ته مه ورځئ. نو ورځئ تاسې نو خامخا هلته بیا ګورې یاد ساتئ په هر دنیا کې د هر ملک دشمن موجود وي. ستا د دې ملک دشمن به هغه به دې وخت نه فایده اوچتئ،
هغه به دې وخت کردار ادا کوي هغه به لګي یو کردار به داسې وکړي چې تاله به مشکل جوړ کړي نو دې وجه نه ماتمونو ته مو ورځئ جلوسونو ته مو ورځئ خبرې مه اورئ هغوی به خپله معامله ډنګوي او مونږ به خپل لګي خپل کار به کوو انشاءالله مونږ اهل سنت والجماعت په حق یو انشاءالله دا زموږ عقیده ده ورونو اهل بیت تاسو خو زما بیانات اورئ که نه دا نور خو پرېږدئ خو په ایمان یې ووایي زه په ساداتو باندې ځان قربانوم تاسو ټولو ته پته ده اهل بیت چې ما ته څومره ګران دي والله بالله ثم تالله زه د خپل محبت انتها نشم کولی چې دومره راته ګران دي ما ته د نبی علیه السلام اولاد ډېر زیات ګران دي ما له د نبی علیه السلام صحابه کرام ډېر زیات ګران دي او هغوی مینه او محبت د چا سره زه نه برابروم نو دې وجه نه انشاءالله د سیدنا امیر معاویه رضی الله تعالی عنه دغه کردار به موږ بیانو انشاءالله یزید دغه زوی د دې کې شک شبهه نشته یزید د امیر معاویه رضی الله عنه زوی دی لیکن د یزید مشاورین هغه ناقص العقل دغوی مشوره غلطه وه دغوی رایه غلطه وه باغی کې د شمر په شانتي خلقو باغی کې د ابن زیاد په شانتي خلقو د نو یاد ساتي چې هر څومره مشر خشي خو چې مشاورین خراب شي کنه نو بیا غ نظام نه چلیږي نو الله دې زموږ استاد مشاورین نیکان صالحان وګرځي بیبي فاطمه رضی الله عنها مبارکه هغه زنانه ته ولیدل او ورته مور ته نظر د دې لپاره ورکړي چې نبی علیہ السلام باندې ګورم وای او بیبي فاطمه رضی الله عنها مبارکه دعا وکړه یا الله یا رب یا ارحم الراحمین خدایا دسترګي ستاد محبوب په مینه کې قربان کړي خدای دا تل نظر دوباره راولي دعا ورته وکړه پسترګو باندې ورته خبر لاړې مبارکه پورې کړي دعا وکړه یا الہ العالمین خدایا خدای د دې مور تل نظر یا الله واپس راولا یا الہ العالمین تل نظر واپس راولا یا الہ العالمین تل نظر واپس راولا هغه بډای ودا دا شپه خوب ګوري چې ابراهیم علیه السلام ورته خوب راغی ورته وې ز سوګې ما ورته وې ګورم دینا خبرې دی اورم ډېرې مزیداري خبرې کې ورته وې ز ابراهیم علیه السلام څه شکایت ته چې ما نه ګوري ورته وې اے د الله پیغمبره ما خپل سترګې رب العالمین ته ورکړې چې الله زه چې په جناب رسول الله نه ګورم زما داسې سترګې پکار نه دي ابراهیم علیه السلام ورته وې سترګې وغړوه هغه د جناب رسول الله ملاقات ورسره وکړه خوب کې مې سترګې کولاو شولې ګورم چې یو خوا ابراهیم علیه السلام ولاړ دی او بل خوا جناب رسول الله ولاړ دی ما ته وی چې ستا د محبت انتها داوا الله رب العالمین تعالی خپل نظر واپس درکو سار چر پاسې دلم نظر می جوړو خو پټ سترګې بیبي فاطمه تلاړم بیبي فاطمه ما والله سترګې ورکړې وي خو بیګا د بابا جان مینوا محبت بیا نظر ملو شو نو دا دعا د فاطمه وا رضی الله تعالی عنها نو د بیبي فاطمه رضی الله تعالی عنها شان بم ان شاء الله مونږه پدې محرم کې بیان او ټیم پټیم باندې دایډم به کرامت او دعا او اخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين درود شریف اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى ال سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصلي عليه رونو بیماران ټول ته دعا کو او زمان بچي بیمار دي پدې نیم چګنديارا دا اولاد د خدای نعمت وي الله ورکیم انسان ته الله نه الله اخلم ارشد الله په اختیار کې وي خود چا ارچا یو تمنا او ارزو وي زمونږ د ارزو تمنا دا چې زمونږ دا بچي رب لا تذرني فردا وانت خير الوارثين وګرځي چې الله رب العالمین زمونږ د خیر وارث وګرځي او د دین دا کشتۍ دا روانه پاتې شي او وندريږي زما یقین دی الله به زما د بچی نه خو علما ورکړي دي مدرسې ته او د دې مدرسې خدمت به اوسم الحمدلله ټول علما خدي خود ارچا دار زو تمناوي نظام بچي تقریبا داسې درسونو په
دوران کې تقریبا دا بیماری ورته راشي او بیا ډېر تکلیف ورته نو نن خصوصي دعا ورته وکړي الله دې ستاسو د بچو سره روغ صحت نصیب کړي. اللهم ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم. الہ العالمین خدایا څومره بیماران دي الله هسپتالونو کې دي کورونو کې دي الله کاغا د هر قسمه بیمارو سره تعلق وي کینسر وي شوګوري وي الله د سړي بیمار وي یا نور بیماری وي دا موجوده چې کومه وبا ده دا بیماری وي الله د ټولو بیمارانو په شمول زما د بچي الله ټولو ته روغ صحت ور نصیب کړي. رب العالمین ټولو بیمارانو ته الله روغ صحت ور نصیب کړي. دعاو کې دا محرم الحرام میاشت دا زمونږ ډیره دا خو د امن میاشت ده او زمونږ دغه بې تعلیمه او بې تربیې خلک یې دومره ځای ته ورسوي چې مشکل لا ته جوړ کړي. رب العالمین دې دا ټول ایام خیر او عزت سره سر ته ورسوي او رب العالمین دې هیڅ بدامني په دې ملک کې په دې علاقو کې نه راولي. رب العالمین دې د مسلمانانو اتفاق او اتحاد مینې والا زندگی نصیب کړي. دعاو کې څومره دنیا کې افغانستان کې او قتل او قتال شروع دی او بد حال دی رب العالمین الله د مسلمانانو منځ کې اتفاق اتحاد راولي. رب العالمین الله دغه بدامنۍ د مسلمانانو ختم کړي. یا الله مسلمانان ټول یو قوت کې الله مسلمانان ټول یو قوت کې. دا شاه جهان باچا چې وفات کېدلو نو بچی راو غختل ول بچو راشه ټول چرال ودرل داسې چار چا بیرا جارو واغستل او ډکی تینا ورکل ول بچی دا یو ډکی توالا یو توالا یو توالا په ټولو ډکی تقسیم کړل ول بچو دا مات کړي نو چې مات کړل سیبا ټول هغه ډکه تک تک شو ختم شو نو هغه ورته وی بچیانو اوس دا ډکه دا جارو والی نو هغه بل جارو ورته راغسه بچیانو دا مات کړي نو یو په داسې خواري وکړه مات نه شو بل په وکړه به ول دوه دی خو ودرېږي داسې را ټاټ کړي نو چې دا درې یو خوا درې بل خوا دی را ټاټول شیبا جارو خپل کې یو شو سرونه خو مات نشوا ول بچو په دې پوه شو وینا وای دا اشاره د ستاسو اتحاد تا نو کنن امت مسلمه متحد وی متفق وی انډیا صدا امریکا صدا روس سره دا شنور تحریک کافران سدي او کوم یو سره خپلو کې او کوم یو نه او د یو بل ملاګانې ماتو نو بیا ګوره سه به جارو ډکه برانه جوړي ټوټه بشو. یا الله د امت مسلمه اتفاق اتحاد نصیب کی. الله دا ټوله بدامنۍ په امن بدل کې. الله د ازمکه خټوله تا پیدا کړي. یا الله خدای په دې ټوله ازمکه باندې که پاکستان دی که افغانستان دی که عراق دی که ایران دی که تاجکستان دی که ازبکستان دی الله په دې ټولو ملکونو باندې یا الله یو نظام مصطفی قائم کا. الله یو نظام مصطفی قائم کا. الله دا ټول ملکونه سره یو کربا خدایا دا ټول ملکونه سره یو کربا. یا الله دینه صفر طاقت جوړ کربا. یا الله دا یو امت مسلمه وګرځو ربا. الہ العالمین خدایا زمون حکمرانان عادلان کې الله زمون ما فوق او ما تحت څومره مشران چې دی الله ټول نیکان صالحان کې الله زمون د ټولو مسائل حل کې. الله د دې مدرسې ضرورت پوره کې د دې ټولو مدارس ضرورت پوره کې زمون د ټولو په اخر وخت کې دا کلمه نصیب کې چې لا اله الا الله محمد رسول